د وفات نه مخکې الله رب العزت دې ته د جنت یو زیری را لېږلی و. ابو هریره رضی الله عنه وویل جبریل علیه السلام رالو، ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل د الله رسول ویل خدیجه رضی الله عنها را روانه ده، لاس کې لوښی دی او په هغې کې ترکاري ده، او یې ولې دا شانتې ویل چې په هغې کې او طعام او شراب یا په هغې کې څه خوراک دی یا د څکلو څه شیز دی. نو ویل چې کله تعالی راشي فقرأ علیه السلام، ویل په دې باندې سلام ووایه من ربها د الله طرف نه ومني او زما طرف نه رب العالمین هم په دې باندې سلام را لېږلی دی او زما طرف نه هم پې سلام وایه. دا شانتې یو بهترینه اوچته زنانه چې الله رب العزت په ژوندون ورباندې سلام را لېږي. نو دغه د دې ښځې یو ناشنا منقبت د دې خدیجه رضی الله عنها. او ویل وبشرها ببیت فی الجنه، جنت کې به رب العالمین دا شانتې یو کور ورکوي من قصب چې هغه به د لؤلؤ او ملغلرو وي، لا صخب فيها ولا نصب، داسې کور به چې په هغې کې به شور شغب نه وي او په هغې کې به ستړیوالی نه وي، داسې کور به رب العالمین دې له ورکوي. یعنې د دنیا نه چې تلې ده جنتۍ تلې ده. لکه موږ په دې خپلو مړو باندې په دې هم خفه یو چې یاره هغه دنیا بې ښه یې او که نه، په دې پسې بلکل خفګان ځکه نه و چې هغه دنیا یې ښه ده.